سلام یو ځل بیا ستړي مشئ. زه بشیر احمد حکیم زه یم او تاسو ګورئ انځور ټي وي. نن د لومړي ځل لپاره نورستان کې فلم نندارې ته وړاندې شو. د هغه هیرو یا ډایرکټر او د هغه پروډوسر هر څه چې ورته ووایو هغه د موږ سره دی. د فلم په اړه به موږ سره خبرې کوو چې دغه فلم څه ډول فلم دی، څنګه کارکردګي پکې کړې ده. نو د سره به خبره ترې کوو، نو تاسو هم د موږ سره اوسئ. سلام، ستړی مشي، ښه راغلاست، هرکلی درته وایم. وعلیکم سلام. تاسو ته هم ډېر سلامونه احترامات، ستاسې دغه چینل لیدونکو ته هم سلامونه او احترامات. ډېره مننه، ژوندی اوسې، ښاد سلامت اوسې. دا راته ووایه مبارک نوم دې څه دی او د کوم ځای اوسېدونکی یې؟ زما نوم کفایت خان نورستاني دی. زه د واما ولسوالي اسلام آباد کلي د نورستان اوسېدونکی. ښه، دا چې د نورستان اوسېدونکی او د لومړي ځل لپاره په نورستان کې یعنې فلم نندارې ته وړاندې شو، څه ډول احساس دی کوو دغه فلم چې تا نندارې ته وړاندې کړ؟ د فلم په اړه به وروسته معلومات ترلاسه کړو. والا چې یو 18 میاشتې 14 میاشتې موږ په دې دغه کړې، محنت کړې، وخت ورکړی او یو غټ مصرف چې په دې فلم کړی، نو احساس زمونږ ډېر د خوشحالي احساس و. خو متاسفانه یو نیم بیا د خفګان هم چې څومره زمونږ توقع چې ډېر خلک به تشویق کول راځي، نو هغسې ونه شو. مشکلات د افغانستان. ښه، دا راته ووایه کوم فکر در سره پیدا شو چې دغه د څه په نوم باندې د فلم جوړ کو؟ دغه فلم سوچه دې څنګه ذهن ته راله؟ چوپان نورستاني داسې یو فلم و، ما ته معلوم و دې نه مخکې دوکباس و، یو اجتماعي فلم و او دا چوپان نورستاني د یو قوم یا د یو ولایت پورې مربوطه داستان و او د دې لیکلو هدف هم دغه و چې ما ته معلوم و که زه د قوم دپاره یو داستان ولیکم، نو دغه زما قوم کیدای شي ما ته یو لاس راکړي، لږ مصرف ومني، تر څو زه به د یو سینمایي فلم جوړ کړم او زما هغه فکر او سوچ واقعا رښتیا شو. دوی د تا سره ستا لاسنیوی وکړو، مطلب ته سپانس کړلي؟ او تقریبا داسې وګڼه چې یو 80% پورې زه سپانسر کړم، باقي یو 40% ما خپل طرف نه همت وکړه چې هغو کې خپله ما چې کوم ګټلې پیسې دي هغه مې په دې ولګول، خپله زما هلې ځلې، داستان لیکل، نقش لوبول او یو نیم چې کوم زه خلکو پېژنم هغو نه ما قرضونه م وکړه. ښه، دغه فلم چې دې جوړ کو، نندارې ته دې هم وړاندې که او ډېر نندارچیانې هم درلودل، خو فکر کومه وړیا دې نندارې ته وړاندې کړی و؟ نه، وړیا خو نه و، ځکه چې اوله موږ د فلم مصرف خو هسې هم نشو پوره کولی، خو دلته چې دیو ته سیټ اپ برابرو، پوسټر یې لګوو، پروجیکټر راوړو، ډیکونه راوړو او خپله 2-3 کس ما سره ګرځي، نو د هغه مصرف هم نشو پوره کولی، ځکه هغې دپاره موږ بیا کوشش کوو. دلته موږ 100 روپۍ ټکټ لګولو، خو نور ولایتونو کې به انشاءالله 50 روپۍ ټکټ لګو چې تر څو هغه مصرف خو پوره کړي که نه، کم مصرف چې موږ دغه خلکو دپاره کوو، دلته فلم دپاره خو هسې هم نه پوره کوو. دا راته ووایه 80% مصرف خو در سره دی، ولس جګ او چارواکو د سره جګ، دغه 40% د کومې لارې لاسته راوړو؟ د چا څخه دې قرض وکړو؟ څه دې وکړل؟ دا خپله ما کوم مصروفیت کول یا موسسو کې مې چې کوم کار کول هغه پیسې ولګول په دې، او هغې نه علاوه زما دا تخنیکي برخه کې څو کار کې لکه ایډیټینګ، دوبلا او دغسې نور میوزیک ډایرکټر، دغه تخنیک کارانو سره مې بیا خرڅونه وکړه. اوس وګوره نو خدای دې وکړي چې فلم وچلېږي، اگر چې دلته بازار نه لري، دا صرف زما فلم نه دی، که دلته د شاهرخ خان فلم هم راشي او دغسې 50-60 روپۍ ټکټ، نو زه پوره یقین کوم پوره افغانستان کې هغه 1 لک هم نشي ګټلی، که نه؟ او 1 لک روپۍ نشي ګټلی. جوان فلم اوس نن سبا چې راغلی د جوان او پټان. ښه، یعنی په دې باندې یعنی 100% ته خلکو ته یقین ورکړي چې افغانستان کې یعنی د فلم جوړول یعنی هغه د خپل مصرف 18 برخه هم نشي پوره کولی. نه 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 نه، مطلب که زه اوس ما په دې 15 لک کړی دی که نه، زه اوس 15,000 تمه ایران یم.
15,000 ته هغه ته 15 لک روپۍ د په دغه فلم باندې مصرف وکړو 15 لک په دې مصرف وشو خو زه 15,000 ته مې رانیم اوس چې یعنی 15,000 روپۍ ته بیرته وګټې او لاس ته راوړي ځکه چې اوس زه وګورم نورستان یو څه لږ پیسې چې وګټل یا 15,000 چې وګټل دا هم ځکه چې دلته ډېر وسایل زما فری وو اوس کونړ شو ننګرهار شو کابل هلته خو ما ته فری سم نه میلاویږي که حال ذکر راکوم ما نه به 3,000 روپۍ غواړي پروجیکټر ډیجیټل ساوند سیستم او نور 2-3 کسان چې ما سره ټیکټ کټ کې پوسټر دا ټول پیسې غواړي او ما ته معلوم دی که نورستان چې زما ولایت دلته ما ته 15,000 راکړی دی نو کونړ او ننګرهار او کېدای شي 2,000 زه د کتونکو نه هیله کوم چې دغه فلم دی وګوري د دې دپاره دی نه ګوري چې دغه فلم د 560 روپو ته دغه شي مخه وکړي نه د دې دپاره دی وګوري چې دغه د نورستان د غیور ولس دغه فرهنګ څه ډول دی د دوی هغه عنعنات کلتور د دغه په خاطر دی دغه فلم وګوري او بله خبره دا ده ستا د دې نه مخکې موږ یو بل فلم کتلی او دوکه‌باز نومېده واقعیت سره چې ډېر وایرل شوی په هغې ټایم کې ډېر مینهوال یې درلودله په هر څه کې چې دی ډېر مشهوره ولو هغه فلم څنګه کامیاب فلم یا ناکام و دلته خو هند کې او پاکستان کې خو د کامیابی تناسب چې دی نو باکس افیس باندې باکس افیس داسې دی چې هغه د هر ولایتونو نه چې دی نو ګوري څومره ټیکټ خرڅ شو صحیح دی نو یو فلم چې څومره ډیر ټیکټ خرڅېږي څومره چې ډیر پیسې ګټي هغه په تناسب سره هغه ته بیا درجه ورکوي کامیاب فلم شو بلاک بسټر سپر هیټ بیا لاندې هیټ بیا ایوریج سیمی هیټ بیا فلاپ بیا ډیزاستر دغه د فلمونو کټګوري دی نو دلته هغه شیونه نشته نو دلته موږ باید څه وایو چې فلم کامیاب شو یا ناکام شو دلته خو بیخي هغه کټګوري لرونه سینما لرونه لیدونکي شته نه ټول په موبایل کې ګوري مفت 15 روپۍ 10 روپۍ باندې کمپیوټر والا نه کمپیوټر ډېر داسې کسان چې هغه یو لږ ماشون اصل ما ته ویل چې دا فلم به دغه ته کله راوځي وای بازار ته هلته ګورو خو دلته 50 روپۍ نشو ورکولی 50 روپۍ نشو ورکولی دا راته د فلم تر ټولو ښه ډایلاګ دی راته وکړه چې تا په فلم کې کړی والا د چوپان فلم کې چوپان فلم کې خو ډیر داسې ډایلاګ د اوس ذهن ته به کم یو راوړم خو داسې یو ډایلاګ راوړه چې یعنې د دې پردې تر شای تر مخی داسې ډایلاګ وکنه یو ډایلاګ هلته دا و چې په ما قشانې وکړه څنګه چې دلته کړی ما تاسو مخکې هم څو ځلې پوه کړی وی خو تاسو دې غلا مال نه ټینګ نه شوئ اوس تاسو غوښه خو پرېږدوه د حلوا خوړلو به قابل نشئ دغه یو ډایلاګ و هلته هغه دپاره چې هغه غلان نو تمام یعنې دغه مال یې پټ کړی و غلا کړی و او تا ورته ویلې چې د دغې مال غوښه لا څه ده د حلوا خوراک به هم نه شي یعنې ښه وال به وخورې ډبولو بیا دې څنګه وال یې ورته ورکړی که نه 6 منټه پورې داسې وال خوړلی دی او چک چک دی بس ډېره ښه ده دا راته ووایه دغه فلم د نندارې ته وړاندې شو کتونکو ته څه پیغام لري والا لیدونکو ته خو پیغام بس دغه لرون واسې هم پیغام خو څوک عملي نه کوي عملي خو کوي څوک هم نه دا فلم چې موږ چېرته نشروو کم از کم زموږ تشویق دپاره راځئ تاسو په دې 50 روپۍ نه مالداره کېږئ نه غریبه کېږئ خو موږ چې 2 کاله محنت کړي یا یو ښه موږ فرهنګ ښایو پیغام لرونکی فلم دی میسج لري فلم داسې نه چې هسې یو تش شی دی نو هغې دپاره خیر تاسو یو 2 ساعت وخت وباسئ او یو 50 روپۍ مصرف کوئ په دې تاسو نه خان کېږئ نه غریب کېږئ او دا دی چې موږ به تشویق شو نور به داسې داستانونو باندې به کار کوو چې هغه ته زموږ وطن او زموږ قوم ته انشاءالله یو فایده ورسي یاره ډېرې بهترې او ښې خبرې ته دې اشاره وکړله چې موږ په افغانستان کې د شاهرخ خان فلم ګورو د ارباز خان ګورو ورسره د جهانګیر خان ګورو ولې د کفایت خان دا نه ګورو ښه سوچه د خپل وطن د خپل هغه د زما په ان باندې یعنې که د دې د فلم دغه ته هم نه راځئ د ټیکټ دپاره هم نه راځئ د دې فلم دغه د شهرت دپاره راشي چې دغه فلم په افغانستان کې یو نوم پیدا کړي افغانستان کې چې دغه سړی وپېژندل شي چې د دې خلکو هغه احساسات مړه نه شي د افغانانو څخه ځکه چې دغه کار ته مخه کول ډېر ستونزمن کار دی د کور نه اجازه د دې ډېر ستونزمن کارونه دي نو
نو خبره بداوي چې دا تاسو یعنی د دې دغه فلم چې د مختلفو دغه نه چې د شیر کوي ترڅو دغه خلک او پیژنې او راتلونکي فلم چې د نه داسې چې د دې د ګیله چې د آینده کې چې د مخې تراشي د دې دغه ګیله تاسو چې د بیت ته په مخ باندې ولې ډیر مننه درنه کوم خاط سلامت شي خو هیر مونږ چې زموږ چینل سره ختمي لازم سبسکرایب کړئ